یوې ښځې خپل پلار ته په ژړا سره وویل: پلاره، تېره شپه زما او زما د خاوند په منځ کې یو بحث و، خو د بحث په جریان کې زما تر خولې داسې یوه خبره ووتل چې زما خاوند یې په قهر او غضب کړی. کله چې مې د ده ناراضه کېدل او خواشیني ولیده، پر هغه خپله خبره پښیمانه سوم او عذر مې ورته ووایه، خو ده نه غوښته چې زما سره خبرې وکړي او مخ یې راڅخه واړاوه. نو ما تر هغو نه پرېښاوه، یوې او بلې خواته ورته کېدم، څو ویې او راڅخه راضي سو. خو بیا هم زه له خپله ربه په دې سبب بیریږم چې ما ته به پر هغه څو لحظو سزا راکړي کومې چې ما په هغو لحظو کې د ده څو څاڅکي وینه د ده د قهر په سبب ور وسوځل. پلار یې ورته وویل: لورې، زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که ته د مخه تر هغه مړه سوی وای چې ستا خاوند ستا څخه راضي کېدی، زه به هم ستا څخه ناراضه وای. آیا ته نه یې خبره؟ هره میرمن چې د دې خاوند د دې څخه ناراضه سي، په تورات او په انجیل، په زبور او قرآن کې پر دې لعنت ویل سوی دی، او پر دې به د زکندن خوارۍ سختې وي، او پر دې به قبر تنګیږي. نو خورې، خوشبختي دې هغې ښځې لره وي چې د دې خاوند د دې څخه خوشحاله او راضي وي. ښه او صالحه ښځه کوښښ کوي چې خپل خاوند ته ګرانه او محبوبه وي، او د صالحې ښځې څخه داسې کار نه پیښیږي چې په هغه کار سره دې د دې او د دې د خاوند کورنۍ خوږ ژوند تریخ سي.